خاوند او ښځه. سلامونه مې قبول کړي دوستانو. یو استاذ ټولګي ته رادننه شو. وی ویل نن به یوه لوبه وکړو، داسې لوبه چې زده کړه ترې هم وکړی شو. استاذ په ټولګي کې تر ټولو ځیرکې او د ډېر عمر لرونکې مېرمنې راوغوښتې چې د ټولګي مخې ته چوکیو باندې کښېني. زده کوونکې راغله، تختې ته نږدې ودرېده. استاذ ترې پوښتنه وکړه چې په توره تخته د هغو 13 کسانو نومونه ولیکي کوم چې د دې په ژوند کې تر ټولو مهم دي. مېرمن په یو سا لګیا شوه. د کورنۍ د غړو، خپلوانو، ملګرو، ټولګیوالو او ګاونډیانو له نومونو یې 13 نومونه پوره کړل. استاذ ورته وویل د دوی له ډلې د 3 کسانو نومونه لرې کړه کوم چې ستا په ژوند کې ډېر مهم نه وي. زده کوونکي د خپلو ټولګیوالو له نومونو څخه 3 لرې کړل. ښوونکي ورته وویل 5 نور نومونه کوم چې تا ته ډېر ارزښت نه لري هغه هم لرې کړه. زده کوونکي د خپلو ګاونډیانو نومونه هم له لیسټه لرې کړل. همداسې دا لړۍ روانه وه. ښوونکي به شمېر وایو او زده کوونکي به هغومره نومونه له لیسټ څخه لرې کول. بالاخره 4 نومونه پاتې شول: مور، پلار، خاوند او زوی. په ټولګي کې چوپتیا خوره وه. ښوونکي ورته وویل 2 نومونه نور هم لرې کړه. د زده کوونکي لپاره دا تر ټولو سخت انتخاب و. زده کوونکي په نه زړه د مور او پلار نومونه د تختې له مخې پاک کړل. اوس نو یوازې په توره تخته باندې د خاوند او زوی 2 نومونه پاتې دي. ښوونکي ورته وویل مهرباني وکړه یو نوم بل هم لرې کړه. دلته نو د زده کوونکي له سترګو اوښکې روانې شوې. په اوښلنو سترګو یې تورې تختې ته وکتل. په تخته یې لاس راتېر کړ او د خپل زوی نوم یې له تورې تختې لرې کړ. ښوونکي مننه وکړه. په ټولګي کې مکمله چوپتیا وه. زده کوونکي په خپل ځای کېناسته. استاد ورته وویل مېرمن ولې مو خاوند تر ټولو زیات درته مهم دی؟ ولې پلار او مور هغه چې ته یې زېږولې؟ ولې هغه زوی چې تا وزېږوه نړۍ ته دې وړاندې کړ؟ زده کوونکي ورته وویل استاد زما مور او پلار له ما هغه وخت بېل شوي کله چې زه د خاوند کور ته راغلم. زوی به مې هم یو وخت په زده کړه، تجارت او نورو پسې مخه کوي او له ما به بېلېږي. یوازینی هغه څوک چې زما بېلېدل نشي زغملی او زما خوبونو ته به د حقیقت جامې ورغوندي زما خاوند دی. ښوونکي د خپلې زده کوونکي په هوښیارتیا اعتراف وکړ او له هغې یو ځل بیا مننه وکړه. هو دا د ژوند یو حقیقت دی. ستا د ژوند ملګری تر بل هر چا مهم دی. الله جل جلاله دا 2 روحونه په یو ځای کې یوځای کړي او د یو روح ډاډ یې په بل روح کې ایښی دی. ډیره مننه کوم دوستانو چې ویډیو مو تر پایه وکتله. په دې هیله چې ستاسو به خوښه شوې وي، ستاسو لپاره به ګټوره تمامه شوې وي. له نورو په زړه پورې او ښایسته ویډیوګانو لپاره در سره هم زموږ چینل سبسکرایب کړئ. ډیره مننه.